زد ټول تا قربان شم ترا تیر تر ملو سری تا احمدی محمدی تا نبی خیر البشری زد ټول تا قربان شم ترا تیر تر ملو سری تا احمدی محمدی تا نبی خیر البشری. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده تعالى وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد، درنو أو قدرمنو دوستانو، شيخ سعيد بن مسفر القحطاني سيد السعودي يوخ عالم أو داعية أو بيوتيوب أو بطولانيزو رسانيو كي تقريرونهم دير زياد تاريخ هغوای سزا په ابها کې خپل مسجد کې ناسم یو سړی مسجد ترانه وټول سلام را واچاو ما ورته ویل وعلیکم السلام یو زوی ورسره تقریبا دی ولسو یا دی اتلسو کلوبو وای کېنستول ماته وویل سي شیخ دا هلک مخکې ډېر ښه استعداد درلود په سبق کې ډېر زیات کوشش کاوه خدمتګار و هره خبره به یې منله ډېر ښه انسان و ډېر اخلاقي انسان و خو اوس څه وخت کېږي چې دا هلک سبق ته شا کړې ده پریشانه یي په ټینشن کې یي او همیشه چې کله کمرې ته ورننوځو زاړي او خفه وي درک را چې ورک ده هسپتالونو ته لاړو ډاکټرانو ته لاړو علاج مو ورباندې وکړو خو چا یې کامیاب علاج ونکو یو چا ته راته وښودلې چې دې شیخ ته ورسه هغه به علاج در وښیي نو ستا ته راغلي یو که دې ماشوم یو علاج را وښود وای ما ورته وویل چې بلکل له ما سره علاج شته هلکه چې مو پوښتنه وکړه چې ځوانه ته جماعت ته ځې لمانځه ته وای هلک راته وویل چې نه نه یم تللی وای ما ورته وویل چې تلاوت کوې ده راته وویل چې نه تلاوت مې هم نه ده کړی وای ما ورته وویل چې د سهار او د ماښام اذکار یایې وای دا هلک راته وویل چې نه هغه هم نه یایې نو ما ورته وویل چې دا نه مسجد ته ځې او نه د قرآن کریم تلاوت کوې او نه د سهار او د ماښام اذکار در یایې خامخا به ته په رواني ستونزو باندې اخته کېږي حتما به پریشاني غلبه در باندې کوي حتما به شیطان در باندې غلبه کوي نو ته داسې وکړه چې زه نسخه در ښیم خو د ما د نسخې شرط دا ده چې یوه میاشت به یې پرله پسې عملي کوي هغه راته وویل چې بلکل وعده مو ده چې یوه میاشت به یې پر عملي کوو وایي ما ورته وویل چې هر لمانځه ته ځه تکبیر اولا نیسه 5 وخته لمونځ په جمع باندې کوه او تکبیر اولا نیسه دومه خبره دا ده هره ورځ د قرآن کریم یوه سپاره تلاوت کوه او دریم شرط دا ده چې هره ورځ تر یوې میاشت پورې د سهار او د ماښام اذکار یایې دا نسخه یوه میاشت عملي کړه او یوه میاشت وروسته بېرته ما ته راسه بیا به انشاءالله تعالی بیا به زه نور خبر بیا وروسته پسې درته کوم وایي دا هلک لاړ میاشت پوره شوه زما له یاده وتلی اوبه د پلار راته راغی هلک هم ورسره و ډېر تازه سوی و په صورت باندې هم چاغ سوی و صحت یې هم برابر سوی و څېره یې هم له نوره ډکه وه ډېر زیات نوراني ښکارېدو ویل ما ویل څنګه څه حال ده بچی دې څرنګه دی وایي ویل الحمدلله هغه تکلیف یې ختم سو او ډېر بېرته سابقه حالت هم ډېر په حالت باندې ده وایي ما ورته ویل چې اوس نو لمونځ مه پرېږده او تلاوت هم مه پرېږده او د سهار او د ماښام اذکار هم مه پرېږده درنو او قدرمنو دوستانو په دې قصه کې موږ او د تاسو لپاره یو عبرت ده موږ او تاسو افغانان په صورت عموم باندې ټول مسلمانان د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان له یوه نه یوه قسم پریشاني سره حتما مخامخ یو یا په کور کې ستونزه لرو یا مالي ستونزې لرو یا رواني ستونزې لرو ټینشن ډیپریشن عللونه او عوامل یې ډېر زیات دي خو اصلي علت او عمده عامل یې دا ده چې موږ له الله تعالی چې بېګانه یو که موږ له خدای تعالی سره خپلې اړیکې ټینګې کړو او د الله تعالی په یاد باندې وساتو د هغې فرایض پوجی کړو نوافل او عبادات ترسره کړو او له خدای تعالی سره خپل تعلقات روغ کړو ان شاء الله تعالی چې موږ او د تاسې مشکلات هم ختمېږي په دې سلسله کې تېرو ورځو کې ما یو ملګري ته چې هغه پوښتنه راچ کړې وه چې داسې څه پریشاني لرمه څه وکړمه یوه نسخه راته وښیه همدغه نسخه ما ورته وښودله روزانه تر یوې میاشتې پورې په جمع باندې لمونځ کوه او تر یوې میاشتې پورې روزانه یوه سپاره د قرآن کریم تلاوت کوه روزانه
او سهار وخت کې لمانځه ورسته چونکې د موږ او د تاسو ټولنه کې ډیر کم خلک د سهار او د ماښام اذکار پیژني او کېدای شي هغه ورته ونه رسیږي نو ما ورته وویل چې روزانه د سهار لمانځه ورسته تر نیم ساعته پورې د نیمې غنټې لپاره استغفر الله یایي استغفر الله چې څوک نیم ساعت وایي تر 1000 وارې زیات ویل کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که څوک په استغفار باندې تداوم او همیشه توب وکړي الله تعالی له هر تنګي باسي او الله تعالی هر پریشانی ختموي او له داسې مدرکه به روزي ورته ورکړي چې بیخي به یې په خیال کې نه ورګرځي نو د دې حدیث پرنا کې او د دې شیخ د نسخې پرنا کې څه عملا تجربه شوې وه ما هم دا نسخه ورته وښودله یو ورور راته ویلی و چې دا یوه میاشت ولې ورته ښیي او دا تاسې ولې داسې خبرې ورته کوئ چې یوه میاشت نو د دې معنا دا نه ده وروره چې یوه میاشت وي که نو نور بیا نه کوي خو یوه میاشت د روزنې او د تربیې یو کافي فرصت ده په دې وخت کې انسان په عبادت باندې عادت سي مسجد ته په تګ باندې عادت سي په تلاوت باندې عادت سي د الله تعالی په ذکر باندې عادت سي نو یوه میاشت وروسته چې یو څوک په خپله پریشاني کې کمښت وویني په خپلو مشکلاتو کې کمښت وویني او ستونزې یې تر یوې اندازې پورې حل سي او یوه میاشت په دې نیکو کارونو باندې همیشه توب وکړي بیا دا عادت وګرځي ورباندې تربیه سي او له هغه وروسته بیا دا شان نه پرېږدي ځکه چې عقیده یې سي په دې باندې چې له دې سره د ما د ژوند مشکلات ختمېږي د ما ستونزې هوارېږي او د ما پریشاني ختمېږي لکه څرنګه چې په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق رواه الترمذي دا حدیث انس بن مالک روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا سي خاص دی الله تعالی لپاره څلوېښت ورځې په جمع باندې لمونځ وکړو او تکبیر اولی یې ونیولو هغه دپاره 2 سندونه لیکل کیږي یو سند له اور څخه د خلاصون او بل سند له نفاق د خلاصون اوس د دې حدیث شریف معنا دا نه ده چې یو څوک د څلوېښت ورځې لمونځ په تکبیر اولی سره په جمع باندې وکړي بیا دې نه کوي خو د دې حدیث تربیوي اړخ دا ده چې که چېرته یو څوک څلوېښت ورځې په جمع باندې لمونځ وکړي تکبیر اولی ونیسي دا یې بیا عادت جوړ سي جوړ سي انه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په وسیله باندې مسلمانان دې تشویقوي چې د جمع لمانځه ته باید لاړ سي او د دې معنا دا هیڅ کله نه ده څلوېښت ورځې دې وکړي بیا دې بالکل پرېږدي څلوېښت ورځې یو څوک په یو خوی باندې تداوم وکړي همیشه توب وکړي یو کار وکړي بیا هغه عادت جوړ سي او په مزاج کې ټینګ سي او په فکر کې ټینګ سي په تېره بیا چې کله د هغه مثبت آثار د مثبت اغېزې په عملي ژوند کې وویني نو بیا ډېر به ورباندې ټینګېږي نو په دې اساس باندې ورونو دغه د پریشانۍ لپاره دا بهترین نسخه ده کومه چې دغه شیخ سعید بن مسفر القحطاني هغه سړي ته ښودلې ده او ما تاسو ته ښودلې ده مشکلات ډېر زیاتې په ژوند کې هر ډول مشکلات دي کله دې مشکلاتو څخه د خلاصون په لټه کې یاستئ دا نسخه حتما عملي کړئ چې روزانه 5 وخت لمونځ په جمع باندې کوئ تر یوې میاشتې پورې هغه څوک چې ورباندې عادت نه وي هغه دې تر یوې میاشتې پورې ټینګار ورباندې وکړي او روزانه د قرآن کریم یوه سپاره قرآن کریم دې تلاوت کوي او په عین وخت کې استغفر الله دې ډېره زیاته یایي په تېره بیا د سهار لمانځه وروسته دې حتما د نیم ساعت لپاره یایي او په نور فارغ وخت کې هم د ورځې که کله چېرته روان یې په انتظار کې په سفر کې په کار کې په دې باندې نه وخت لګېږي نه مصرف ورباندې راځي او نه سړی ورباندې ستړی کېږي استغفر الله دا معنا چې پروردګاره زه له تا چې د خپلو ګناهونو بخښنه غواړم
او د استغفار په ذریعہ باندې د انسان ګناهونه هم بخښل کیږي د آخرت ونډه هم په زیاتېږي د دنیا مشکلات هم په ختمېږي هغه حدیث ما مخکې ژباړه وکړه د حدیث متن داسې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب کڅوک په استغفار باندې همیشه توبه کړي الله تعالی له هر پریشانی شي نجات ورکوي او له هر تنګي چې د خلاصون لار ورته پیدا کوي او لزاس مدرک بروزي ورته ورکي رزق به پریمانه کړي چې هیڅ کله وي د سوچ کې او خیال کې نه ورګرځي الله تعالی دې موږ او تاسو ته د دینداري توفیق را تراکي او الله تعالی دې موږ او تاسو د دنیوي او اخروی پریشانیو څخه نجات نصیب کړي په پای کې درنو او قدرمنو دوستانو هله درنه کوم چې دا پیغام خپلو نورو مسلمانو ورونو ته ورسوي هر څوک پریشانی ولري هر څوک ستونزې لري که په مادي لحاظ او بدني لحاظ د هغو ستونزو کمولو کې ونډه نسو ادا کولای رول نسو لوبولای کم از کم دا پیغام ورته ورسوي کېدای شي الله تعالی دې تاسو په سره باندې مشکلات آسان کړي الله تعالی دې موږ او تاسو یې نیکی طلب درنه کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو او ټول مسلمانانو مشکلات آسان کړي په دعاګانو کې میات ساتي دې تاسو ورور قدوسي لمتحده عرب امارات څخه والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته تكونين معتبر امام الانبياء تكونين معتبر زد طول قربان شم تراتير ترمل او سري احمدي محمدي تنبي خير البشر احمدي محمدي تنبي خير البشر